په اوسني وختونو کې به تاسو څنګه اماراتو څخه افغانستان ته سفر کوئ؟ تاسو کې به اکثریت کسانو ته معلومات دي، خو بیا هم ماته روزانه په لسګونو پوښتنې راځي. څوک وایي چې وطن ته روان یم، ماته ټیسټ ته ضرورت شته او که نه. څوک وایي چې ما واکسین نه دي کړي، څوک وایي چې ما پاسپورټ ختم دی، او څوک وایي چې ما امارات سایډي یا هویه تر اوسه پورې نه ده راغلي. نو زه څنګه وطن ته سفر کولی شم او که نه؟ نو غواړم چې زه ستاسو دغه واړه پوښتنې په دې لنډه ویډیو کې جواب کړم. اول، کوم څوک چې په اوسني حالاتو کې افغانستان ته سفر کوي د اماراتو څخه، دوی ته د کرونا ټیسټ ضرورت نشته، که یې واکسین کړي او که یې نه یې کړي. خو هغه کسان چې د افغانستان څخه امارات ته راځي، که دوی واکسین کړي او دوی سره د واکسینو سرټیفیکیټ ورسره کوم کې چې کیو آر کوډ وي، نو بیا دوی ته په افغانستان کې کرونا ټیسټ کولو ضرورت نشته. خو که واکسین نه وي کړي، نو دوی باید کرونا ټیسټ وکړي. په دې کې بعضې کسان چې واکسین یې کړي خو دوی سرټیفیکیټ نه لري، کم کې چې کیو آر کوډ وي، نو دوی باندې لازمه ده چې بیا پی سی آر ټیسټ وکړي. بل هغه ملګري چې پاسپورټونه ختم دي، دې باره کې ما مخکې ویډیو جوړوه. دوی کولی شي چې اماراتو څخه افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه څوک چې افغانستان څخه امارات راځي، دوی په ایکسپایر یا په ختم شوي پاسپورټونو باندې بالکل اجازه نه لري چې افغانستان څخه امارات ته راشي. که یوه میاشت وخت وي، هغه هم کافي ده، خو باید وخت په پاسپورټ کې ختم شوی نه وي. بل هغه ملګري چې واکسین مکمل کړي نه دي یا بالکل لګولي نه دي، دوی کولی شي چې اماراتو څخه افغانستان ته سفر وکړي. خو کوم چې واکسین نه دي کړي، افغانستان څخه امارات ته راځي، په داسې صورت کې دوی باید کرونا ټیسټ وکړي. مطلب راتلی شي، خو کرونا ټیسټ ته ضرورت شته. اوس به راشو مهمه موضوع ته چې نن سبا حالاتو کې خلک ورسره په تشویش کې دي. کوم څوک چې اوسني حالاتو کې د اماراتو څخه افغانستان ته ځي، د دوی په پاسپورټونو باندې باید د ویزې سټیکر لګېدلی. که یې ویزې سټیکر په پاسپورټ باندې نه وي لګېدلی، نو امارات سایډي یا هویه باید لازمي ورسره وي. که د نه ورسره، نو دوی ته اجازه نه ورکوي کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. ګورئ، یا به هم په پاسپورټ باندې د ویزې سټیکر لګېدلی او یا به تاسو سره هویه یا امارات آی ډي کارت در سره وي. نو حالاتو کې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ او ښه خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای پامه.